کې ذکر ونیوي دا کنه ذکر وای وړا دوه کوي دا تیږي پنځه تیږي دي کنه څلور کنجو کې واقع کیدا پار نه کوي تر واشه بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما هات به علمك اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما هات به علمك اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما هات به اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جيب की सजय सर हो रहा था شغلوا دلوقتي सजय सर को بس خير نورمالي لك انداز محفوظ کیدا و خپل ته الرحیم دا کومه واقعه شوې وه د متخفلو افلارانو نیکونه مو دا بیان اورېدلی و چې کوم مونې کوو هغه شعر نومېدلو چې کله مولا علي علیه السلام معجزې سه ولیدلو کوم غوسکای ورسره و فلیار روان و هغه افسه ګوټ شوی و قافلې نه بیا دا پاتې شوی و د هغه نه وروسته د مولا سوالونه ډېر کړي وو خو بیا وروسته یې هغه کړی و چې یا د شیعه و علي ته مو څه مدد وکړې زه خو بېله ځنګل کې پاتې شوم سرا کې مو څه هېڅ وکا نشته بغیر د تا نه مولا ورته حاضر شولو دلته هغه غوسکای کوم و هغه یې ورته جوړ کړلو دوی خپل کاروان ته ورسولو نه هغه سړي نه ما چې کومه شعر نومېدلو هغه نه وروسته چې کله مولا یې قبول کړلو بیا هغه باندې نامه کېښلله اهل شعر بر محمد و اهل بیت محمد صلوات